السلام علیکم. امید ده ستاسو به ټوله جوړ او روغ یاست. نن چې زموږ کوم ټاپک دی په دې باره کې دی چې د موبایل نمبر ډیټیلز یا دا معلومونه چې د موبایل نمبر د چا پر آی ډي کارت باندې خلاص شوی دی اوپن شوی دی. تاسو دا ویډیو تر لاسته پورې وګورئ. په دې ویډیو کې موږ تاسو درښایم چې د موبایل نمبر د چا پر آی ډي کارت باندې اوپن شوی دی. نو د دې رمخه که تاسو زما د یوټیوب چینل پښتو ټیکنالوژي ټي وي سبسکرایب کړی نی او د بیل آیکن بټن نه دباو کړی نو دباو کړئ. او که چیرې تاسو زما ویډیو پر فیسبوک پیج پښتو ټیکنالوژي ګورئ نو زما چې کوم چینل دی فالو کړئ، لایک کړئ او د خپلو دوستانو سره یې شیر کړئ. نو راځئ چې د ویډیو سټارټ کړو. تر ټولو مخه به تاسو راشئ د پلی سټور چې کوم اپلیکیشن دی دا به اوپن کړئ. کله چې تاسو دا اپلیکیشن اوپن کړئ په سرچ کې به دلته تاسو راشئ ولیکئ TRUE ټرو ډکشنري به دلته تاسو ته شو شي. نو تاسو به ټرو ډکشنري کوم دی دا به په سرچینګ لیست کې ولیکئ. دلته به تاسو راشئ بیا کوم چې ټرو ډکشنري د اول اپلیکیشن دی چې تاسو درښایم دا به انسټال کړئ. زما دا اوله څه انسټال دی زه به دلته اوپن کړم. کله چې تاسو دا اوپن کړئ دا زموږ اپلیکیشن کوم چې دی دا اوپن دی. دلته به تاسو راشئ د اول چې کوم تاسو ته ډیټیلز درشي موبایل نمبر ډیټیلز درشي پر دې باندې به تاسو کلیک کړئ. کله چې دلته تاسو کلیک کړئ دلته به تاسو د موبایل نمبر ولیکئ. زه د خپل دوست موبایل نمبر دلته لیکم چې د هغه نوم دی محمد ایوب. نو که چیرې دا اپلیکیشن فیک نه دی نو هغه به دا د هغه ډیټیلز نوم چې کوم دی دا به موږ ته شو کړي. نو زه د هغه نمبر لیکم. بالکل دا کریکټ اپلیکیشن دی ولې چې دا د کوم چې د نمبر دی کوم چې دا نمبر دی د ډیټیلز مطلب محمد ایوب زما چې کوم دوست دی دا د هغه پر آی ډي کارت باندې اوپن شوی دی. نو که چیرې تاسو غواړئ چې دا په خپله دغه چې کوم د موبایل نمبر ډیټیلز معلوم کړئ نو دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. په دې کې به تاسو ته د چا په نامه چې آی ډي کارت اوپن شوی د نوم به تاسو درشي. نو که چیرې تاسو زما ویډیو په پوه شوي یاست نو زما چې کومه ویډیو ده دا لایک کړئ او د خپل دوستانو سره شیر کړئ.